طالبانو ارګ هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلی دی. هوایي ډګر ته هم تللی دي. له افغانستان څخه د ولسمشر اشرف غني له وتلو وروسته طالبان چې په تدریجي ډول په کابل ښار کې ځای پر ځای کیږي، ارګ ته هم ورسېدل. راپورونه وایي چې دا اوس د ولسمشرۍ ماڼۍ یعنې ارګ د طالبانو په لاس کې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي طالبانو ورته ویلي چې ژر به له ارګ څخه د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړي. الجزیره تلویزیون وایي چې طالبان د کابل د نړیوال هوایي ډګر پوځي برخې ته هم داخل شوي او له هوایي ډګره د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. ارګ ته د طالبانو د ننوتو خبره د طالبانو دوه قومندانانو رویټرز خبري اژانس ته کړي. طالبانو رسما د ارګ د نیولو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. تر دې څو ساعته مخکې د طالبانو د قطر دفتر یو غړي سهیل شاهین الجزیرې ته ویلي چې طالبان په سوله ییز ډول واک لیک ته انتظار دي. شاهین نور جزئیات څرګند نه کړل، خو داسې ښکاري چې تحولات تر هر څه ډیر چټک دي چې طالبانو یې هم اټکل نه و کړی. طالبانو پرون ورځ ویلي وو چې غړي به یې کابل ښار ته داخل نشي، خو وروسته یې وویل چې د دې لپاره چې اکثرو امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو دندې پرېښې دي، د خلکو د امنیت لپاره په کابل ښار کې ځای پر ځای کیږي. د کابل په ځینو سیمو کې د غلاو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو تمه ده چې د طالبانو له ځای پر ځای کېدو سره د خلکو اندېښنه کمه شي. خو له بلې خوا د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر کابل ښاریانو غږ کړی چې نن شپه له کورونو څخه ونوځي. د طالبانو په اعلامیه کې دا ډول راغلي دي: لومړی، د کابل د خلکو د نن ورځې د ځورېدنې له امله د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین بخښنه غواړي. دویم، دا چې ټولې امنیتي حوزې خالي شوي دي، دا مو اړینه وبلله چې ژر تر ژره زموږ مجاهدین پلازمینې کابل ته ننوځي، تر څو د بانکونو، دوکانونو، مؤسساتو، سفارتونو، دفترونو او مارکیټونو د چور مخنیوی وکړي. دریم، د پلازمینې کابل له شریفو خلکو څخه په ډیر درنښت غوښتنه کوو چې بهر ونوځي. که کومه جدي پیښه وشوله نو مجاهدین ورسره مرسته کولی شي. څلورم، زموږ ځواکونه قل اردو او ځینو حوزو ته رسېدلي دي او دا لړۍ همدا مهال ښه په قوت سره روانه ده. پنځم، ټول نظامي او ملکي ادارو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ ډول اندېښنه دې نه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.